د کډوالو ستنېدل د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلیت پیژندنه او تدابیر. په وروستیو اونیو او میاشتو کې افغانستان د معاصر تاریخ له سترو د کډوالو د ستنېدلو څپو څخه د یوې شاهد دی. داسې پراخ، ناڅاپي او په ډیرو مواردو کې جبري ستنېدل چې د انتخاب له مخې نه بلکې د کوربه هیوادونو د فشارونو، محدودیتونو او سختو تګلارو په پایله کې پر کډوالو تپل شوي دي. زرګونه افغانان له کلونو جلاوالي وروسته یو ځل بیا د خپل وطن پر لوري ستنېدلي دي. دا ستره څپه بېشکه یو لوی انساني، اقتصادي او سیاسي چلنج دی، خو په عین حال کې د افغانستان د اسلامي امارت لپاره یوه جدي ازموینه هم بلل کیږي. دا ازموینه ښیي چې د بندیزونو او فشارونو تر سیوري لاندې د هیواد اداره کول څنګه له دې بحرانه تیریږي. د کډوالو د ستنېدو د بهیر له شدت سره سم د افغانستان اسلامي امارت له لومړیو ورځو څخه په مسؤلانه ډول ډګر ته راودانګل. د هغو اقداماتو یوه برخه چې په لنډ وخت کې عملي شول په لاندې ډول دي: د کډوالو د چارو د رسېدنې عملي کمیسیون جوړول، په سرحدونو کې د ستنېدونکو کډوالو ثبت او راجستر کول، د بیړنیو نغدي او خوراکي مرستو ویش، خپلو اصلي ولایتونو ته د کډوالو منظم انتقالول، د موقتي استوګنځای لپاره کمپونه او مرکزونه جوړول، د دایمي استوګنځای لپاره د ځمکو ځانګړي کول، له کورنۍ او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره همکاري، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي اسانتیا او په ټولنه کې د کار بازار د کډوالو د تدریج ادغام. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت د کډوالو د استوګنې لپاره په 25 ولایتونو کې د 15 ښارګوټو د جوړولو پلان په لاس کې لري. دا ښارګوټي به د کډوالو د دایمي او خوندي استوګنځای، د ستنېدو د بهیر د اسانتیا، د سرګردانۍ د مخنیوي او د انساني کرامت او امنیت د تامین لپاره جوړیږي. امروز هم در ولایت کنر در این ساحه در خاص کنر برای مهاجرینی که مستحق شناخته شدند برای از اونها فرم‌ها توزیع شد و انشالله کسایی که از طرف کمیته ثبت و تثبیت مستحق شناخته شدند برای همه از اونها در این ساحه و همچنان در شهرک‌های دیگر انشالله یک نمره زمین توزیع خواهد شد. د افغانستان اسلامي امارت په عزت ستنېدو پر اصل ټینګار کوي او هڅه کوي کډوال د بار په توګه نه بلکې د هیواد د انساني پانګې په توګه ومني. د ستنېدونکو له ډلې ډیری کسان کاري تجربې، تخنیکي مهارتونه او ټولنیز ظرفیتونه لري چې د افغانستان د بیا رغونې په بهیر کې اغیزمن رول لوبولی شي. په پای کې د کډوالو ستنېدل یو تحمیلي بحران دی، خو د سم مدیریت له لارې کولی شي په یوه تاریخي فرصت بدل شي. یو فرصت د ملي یووالي، د پیاوړتیا، ټولنیزې بیا رغونې او د هیواد د پرمختګ لپاره. د افغانستان اسلامي امارت له ټولو فشارونو سره سره دا ثابته کړې ده چې د دې دروند مسؤلیت منلو ته چمتو دي او هڅه کوي چې وطن یو ځل بیا د خپلو اولادونو لپاره خوندي کور وګرځوي.